بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او محترم حاضرینو، ننګیلو او میړنو پښتنو، قدرمنو او پتمنو مشرانو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، په پښتو او پښتنو باندې مینو انسانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا تاریخی شانداره او ابداره جرګه چې په خپل ذات کې د څه خاص برم، ارزښت او درنښت نه برخورداره ده، د تاریخ د یو اتل او نومیالي قام، د یو زړور او باتور قام، پښتون، پښتنو او افغانانو په نامه جوړه شوې ده. دلته ډیرو درنو پوهانو، د نظر خاوندانو، لیکوالانو، شاعرانو او قومي مشرانو تاسې ته د جرګې په اړوند په زړه پورې ښایسته او ګټورې خبرې وکړي. زه نه غواړم چې د جرګې په تاریخ او جغرافیا باندې خبرې وکړم، او دا کار به تاریخ پوهانو او جغرافیا پوهانو ته پرېږدو. زه شاعر یم او تاسې سره د شعر په ژبه خبرې کوم. پښتونه مشره افضل خان لالا، پښتونه مشره افضل خان لالا، پوه ظهیره مهربان لالا او درنو مشرانو او قدرمنو ورونو، یا میړنو او یا غیرتمنو ورونو، زما سلام او احترام واخلئ. زما سلام او احترام واخلئ او د دې جرګې اوچت مقام واخلئ. او ګورئ، د ژوند خبره ده، د قام خبره، د ژوند خبره ده، د قام خبره، د لوړ هدف او ستر مرام خبره، او څه فرمایش او نمایش خو نه دی، څه فرمایش او نمایش خو نه دی، او چې سمدستي کړمه تمام خبره. ډیره درنه ده د جرګو خبره، او ډیره درنه ده د جرګو خبره، او بیا د پښتون او پښتنو خبره. من د افضل خان لالا او د د ملګرو دې ابتکار او شاهکارۍ ته شاباس او آفرین وایو. دا د دې وخت یوه غوښتنه او اهمه پوښتنه وه. لوی خلک لوی کارونه کوي، او هیڅ کله هم لوی کارونه د وړو خلکو د لاسه پوره نه دي. هیله یوه ده، ارزو یوه ده، ارمان یو دی. هیله یوه ده، ارزو یوه ده او ارمان یو دی. رنځ مو یو دی، درد مو یو دی، درمان یو دی. او په کار دا ده چې نږدې کړو لرې زړونه، په کار دا ده چې نږدې کړو لرې زړونه. مینه یوه ده، وینه یوه ده او جانان یو دی. او ارمان دا چې بې خبره یو له ځانه، ارمان دا چې بې خبره یو له ځانه. ژوند مو یو دی، ساز مو یو دی، سامان یو دی. او دښمن څرنګه په خپلو کې اخته کړو، او دښمن څنګه سره خپلو کې اخته کړو. او سفر یو دی، دلبر یو دی، کاروان یو دی.
او چې مو ویني او مینې دې سره شریکې چې مو ویني او مینې دې سره شریکې نو سودا یوه ده ګټه یوه ده او تاوان یو دی او دا په څه اوس یو له بله لرې ګرځو دا په څه اوس یو له بله لرې ګرځو چې زمونږ د منډو تړلو میدان یو دی کور او اور مو سره ګډ دي نه بیلیږي که دښمنان هر څومره کوشش وکړي چې نوک او اورې بیل کړي خو فکر کوم چې په دې کار کې به آخر ناکام وي کور او اور مو سره ګډ دي نه بیلیږي او پردو مونږ ته اړولی خفګان یو دی چا په یو او چا په بل نوم یو خوړلي چا په یو او چا په بل نوم یو خوړلي جوړ زمونږ د زورولو پلان یو دی لا اوس هم د فیل په غوږ کې کړي خوبونه لا اوس هم د فیل په غوږ کې کړي خوبونه په افغان د غم راغلی طوفان یو دی او چې مو څه دی مستقبل هیڅ خبر نشو او چې مو څه دی مستقبل هیڅ خبر نشو را پیښ شوی د غفلت لوی نقصان یو دی اغیار پته چاړه ایښي په مرۍ مو اغیار پته چاړه ایښي په مرۍ مو او لر بر کې ژړا یو دی لر او بر کې ژړا یوه ده او فغان یو دی او د مکار دښمن ناولې دسیسې دي درنو پوه شئ د مکار دښمن ناولې دسیسې دي نیرنګ یو دی او قصه یوه ده داستان یو دی او که اوس هم سره یو نشو نو ورکیږو که اوس هم سره یو نشو نو ورکیږو زمانې دغسې کړی اعلان یو دی او د یووالي فیصله د وخت غوښتنه د یووالي فیصله د وخت غوښتنه لرو برته مې درخواست او بیان یو دی ایجابات د یویشتمې پیړۍ څه دي ایجابات د یویشتمې پیړۍ څه دي ژور سوچ دلته ضرور په خشان یو دی او یو فرهنګ دی یو کلتور دی یو دستور دی یو فرهنګ دی یو کلتور دی یو دستور دی یو تاریخ لرو ویاړه دی او زبان یو دی او د سیاسي سوداګریو کشمکش کې د سیاسي سوداګریو کشمکش کې په افغان ملت راغلی تالان یو دی بیداری او هوښیاري ډیره پکار ده بیداری او هوښیاري ډیره پکار ده که په لر دی که په بر امتحان یو دی غواړي هسکه شمله ټیټه د افغان کړي غواړي هسکه شمله ټیټه د افغان کړي صادر کړی دښمنانو فرمان یو دی او د روښانه مستقبل په هیله باندې د روښانه مستقبل په هیله باندې په کار مونږ ته یو تړون او پیمان یو دی نو په تکل د لویو لویو هیلو یاره او په تکل د لویو لویو هیلو یاره زمونږ مخکې منزل یو دی دوران یو دی نو څه الغرض چې د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده او په کابل او پېښور کې افغان یو دی ستاسې د توجه نه ډېره ډېره مننه